अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई छे ए मोमिनानो ए द ईमान दावा कवुनको ستاسو دا خیال دے او دا گمانم دے چې مونږ به جنت ته داخل شو تاسو ته خو د هغه مخکینو مؤمنانو په شانې هېڅ تکلیف نه دی رسېدلی هغې ته مالي بدني هر قسم تکلیف رسېدلی او دونه تکلیفونه به ورته ورسېدل چې الله فرمایي وزلزلوا دا تکلیفونه به دونه زیات او دونه پریشانه شو چې هغې به د تکلیفونو وخوتول لکه زلزله چې راشي په انسان باندې په هغې باندې به دغه شان د تکلیفونو په وجه زلزله راغی حتی یقول الرسول دومره تکلیفونه چې د هغه زمانې او د هغه امت پیغمبر به فرمایل والذین آمنوا معه او کوم خلقو چې باغ پیغمبر باندې ایمان راوړو دا غوخ مؤمنان چې بو اغیبم او فرمایل پیغمبر بم پریشان شو امتونه بم پریشان شو اللہ فرمائی پیغمبر او دہغ امت با پجم بانے دا اویلے متا نصر اللہ متا نصر دا اللہ امداد پکل را دی مون خود تکلیفونو دیر زیاد پریشان رہا جناب رسول اللہ علیہ السلام صحابی دے مشہور صحابی حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ دادے او کافر امیہ ابن خلف غلام دے کله به دا غلام او وینځه دا به جنت دا جهادونو کې به چې گرفتار شو نو به لکه د مال غنیمت په شان تقسیم شو او کله به د هغې نه مخکې داسې ظالمانو چې یو غریب انسان به هغه به یې راونیو په زور باندې وی به ته زما غلام او ته زما وینځې او بیا به پاغي باندې خدمتونه هم کول پاغي باندې به ظلمونه هم کول حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ چې د امیہ ابن خلف غلام دے انگار به جوړ کو کروٹ به جوړ کړي لکه څنګه چې دا د کیکر ونه ده دا چې اور واخلي د دې اور ډیر وخت بلیږي او د دې نه چې بیا کما سکروټه جوړه شي نو هغه سکروټه هم پایداري هغه زر نه مري نو دغه شان په هغه زمانه کې لکه د کیکر په شانې سخته ونه وه هغې ته به غذا وي نو د هغې ونې د سوځول نه پس چې به کوم د هغې انګارو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بے پاک انگار بانے سملولو پاک انگار بے سملولو
بیا به ورته په سینه مبارکه باندې خپه کېښودله، زور به ورکولو او دا خپه به یې ترې نه اوچتوله دې دپاره نه چې اړخ وانړوي، هسې نه چې اړخ واړوي، نو اړخ به هم نه شو اړولی. دا ظلمونه چې کله خباب رضی الله تعالی عنه باندې وشو، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې مبارک په سور باندې سر ته څادر ښودې دی، ډډۍ لګولې ده. حضرت خباب ورغی، جناب رسول الله علیہ السلام ته فرمایل حضور زما دا شاه لګو ګوره، ما خود سره خو زما دا آقا امیه ابن خلف ډېر ظلمونه کوي. داغه انګار د پاسه به پروت و چې کله به دا انګار مړ شو نو بیا به یې پرېښود، انګار به مړ شو د هغه د بدن په وینو زه وبارې. جناب رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام ته فریاد، رسول الله علیہ السلام ورته فرمایل خبابا ته زما امتی زستا پیغمبر ما تا په ما باندې ایمان راوړی دی، تا نه د مخکې پیغمبرانو امتیانو پاغي باندې خدا مر تکلیفونه راغلیو، چې چا به ایمان راوړی و هغه مؤمن بنده ته به وی ایمان نه واوړه، د پیغمبر کلمه مو وایه. اے خبابا هغه مؤمن بنده به په ځمکه کې تر نامه پورې خښ کړلو، بیا به د هغه په سر باندې اره کېښوده، یو کس شاته به ودرېدو، یو کس به مخې ته ودرېدو، ورته به وي چې کلمه پرېږده کني دا اره در باندې راکاږو، په منځ به دې دوه ځایه. اے خبابه هغه مؤمن بنده به ورته ووي چې سره سره کوې هغه وکې، زه کلمه پرېږدم نه، څه چې کوې وکې. اے خباب هغه مؤمن بنده باندې به اره راښکله، په منځ به د هغه بدن دوه ټوټې کو، یو ټوټه به یو خوا پرېوته بل خوا پرېوته. خباب دا تکلیفونه تېر شي. سره د دینا چې زمونږ د دین اسلام دا حکم دی، د قرآن پاک دا حکم دی کہ یو سړی باندې ظلم کیږي، جبر پہ کیږي، زیاتی پہ کیږي، او هغه ته څوک ووایي چې ته د کفر کلمه ووایه او د ده زړه په ایمان باندې مطمئن، قرآن فرمایي وقلبه مطمئن بالایمان، زړه په ایمان مطمئنی، نو کده بظاهر د کفر کلمه ووایي نو دی الله نیسي نه، لیکن داغه خلقو هغه ایمان دونه پخته و، د هغې ایمان دونه پخته و چې هغې د کفر کلمه ویل نه برداشت. نو خباب ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل خباب خیر دې صبر نه کار واله، مخکې امتونو سره داسې شوي دي. اے خبابا ډېر ظالمان داسې وو چې هغې به د اوسپنې ګمند جوړې کړې وې، مؤمن ته به وي کلمه پرېږده کنې په دې ګمند به در نه ده،
سرمن او دا غخرا کاغما بابا دا غین به د اوسپنې په ګمن زبانه دا سرمن راخ کله سرمن به ختم شو غوخه به راخ کله هغه به فریاد کو هغه ته به تکلیف رسیدا چغې سورې خو به والی لیکن د کفر کلمه به نه ویل چې کلمه نه پرېږدم د دین کلمه نه پرېږدم